علیکم. السلام علیکم. وعلیکم معلم السلام. صاحب په خیر. جوړ ته څه وخت کې په مخه راغللې؟ بخیر. معلم صاحب نو اول به دې خوله خواږه کړم بیا به مبارکي راکړې صاحب. خدای دې خیر کړي مخکې له دې چې خوله دې خوږه کړم مبارکي به خیر درکړم. د خیر د مبارک وایم دې وي. دغه پنځم قطعې مټایان دي چې په خلکو باندې ویشل نام خدای نام خدای نام خدای خیر خوله خوږه کړم ها؟ وخوره نوش جان کا بسم الله. نوش جان کا. مننه. خیر اوسې. خو دا راته ووایه چې ځان ته دې واده کړی دی زوی ته دې واده کړی دی ورور ته دې واده کړی دی څه خبره ده چې په ویاړ یې ماته شیرني راکوې. معلم صاحب زه خو یو واده لرم خبرې نو او زوی خو مې تر اوسه د واده نه دی د هغه واده مه یادوه که وخت یې راغی بیا به د خیره د هغه واده کوو. وایم دا د هغه نه هم بله غټه خبره ده د هغې نه هم د خوشحالي خبره ده. د واده نه د موټر نه د نه هم غټه خبره ده. دا څه ډول خبره ده والکه مبارکي بیا هم درکوم مبارک دی مبارک دی خو دا راته ووایه چې څه خبره ده څه شی دې کړي دي څه شی دې اخیستی دي. معلم صاحب قربان دې سمه وایم له دغه کوزدو موټرو له دې نه ډېره غټه خبره ده خو په یو شرط یې درته وایم چې داسې نه وي چې بیا راته ووایي چې اوس ډبله شیریني راکړه قوي شیریني راکړه شیریني به نه غواړې بیا به درته ووایم چې قصه څه شی ده. نه شیرني خو مې وخوړله او مبارک دې وي هر څه چې کړي دي بیا مبارکي درکوم. ووایه چې څه خبره ده. خبره خو داسې ده معلم صاحب محترم هغه د حاجي بادام ګل د مځکې څنګ ته هغه شپېته جرابه مځکه خو دې لیدلې وه چې یو تخته هم داسې پرته وه هغه مې واخیستله. مبارک دی مبارک دی. وایم هغه شپېته جرابه مځکه مې ټوله واخیستله ډېر ښه دې کړي دي او بیا مې صاحب په دې کې یوه قوي ژوره څاه درته ووهله. مطلب دې پوه نه شوم یعنې څا خو څا ده د قوي بیا څه شی دی. قوي په دې معنا معلم صاحب اول خو مې دغه برمه 15 انچه برمه انتخاب کړله او بل صاحب د مځکې هغه بل سر ته مې ورسوله 80 متره مې ژوره کړه 80 متره. 80 متره برمه نو دلته خو اوبه په 40 مترو کې راڅرګندېږي 40 مترو کې 15 خلکو کیندلې تا ولې 80 متره وکیندله. یاره معلم صاحب څه عجیبه پوښتنې کوې خو زه خو الحمدلله پیسې لرم نو داسې یوه څاه مې وویله چې بیخي وچه نه سي. ته خو به خبرې که نه په دغه رادیوګانو مادیوګانو کې وایي چې دغه ټولې نړۍ کې اوبه مخ په ګوچېدو دي اوبه کته روانې دي زموږ هېواد کې اوبه کمې شوي که نه نو داسې یوه څاه مې وویله چې صاحب دغه زړه مې بیخي ونه بېغمه وي. معلم صاحب چې راسې څه یو زندګي مې برابره کړې سولر یې مې ورته اخیست صاحب چې دغه لمر راپورته سي او اوبه راوځي د دې څاه نه تر څو چې مر لېږي که په کار مې وي که مې وي په کار وایم یو سیند تکې شنې یخې اوبه روانې دي زندګي ده عیش د عشرت ده یو ورځ راسه چې خوند واخلې صاحب له دې اوبو نه. نو ته چې دغه سهار لمر راوخېږي 400 واټه سولر دې ورته اخیستي سهار یې چالانوې او ستا په کار هم نه دي اوبه روانې دي اوبه دي نو خوند نو ته خو د نورو خلکو حق ضایع کوې. دا د هېوادوالو د کلي د سیمې د منطقې د ولایت په سطحه دغه اوبه ته ضایع کوې بې ځایه مصرفوې ولې. یاره معلم صاحب سړی په هغه خپله خبره پښیمانه کړي اوس زه د نورو حق سره څه کار لرم د خپلې مځکې اوبه مې دي ځمکه مې اخیستې او همغه ځینې اوبه راباسم. دا ستا د ځمکې اوبه نه دي دا د ټول ولس اوبه دي دا د ټولو خلکو اوبه دي دا د ټولو افغانانو اوبه دي دا د نړۍ د خلکو اوبه دي او بیا ته وایې چې اوبه مخ په کمېدو دي. دا خو واقعیت ده کمې شوي خو دي دریابونه وګوره وچ شوي دي وچکالي ده زراعت په صفر کې ولاړ دی. نو څه ما خو دا وچکالي نه ده راوستلې چې ټولې خبرې ماته کوې و د خدای بنده نو چې ځمکې لاندې اوبه دغه چې ونه ورېږي د اسمان نه چې اوبه را نه شي دغه دریابونه له کومه ډک شي خو همدا علت دی چې اوبه وچېږي. بیا په دې نړۍ کې په دې افغانستان کې څو زره برمې به وي یاره خدای مې د غاړې نه بندوي په زرهاو به وي په زرهاو به وي نو په د زرهاو برمې چې ته سهار چلنوې 15 انچې د برمه ورته ایستلې ده 2.5 3 انچې به اوبه مچوي دا په ورځ کې څونه اوبه مصرفېږي
یاره له حسابه وتلي دي معلم صاحب ماشاءالله خو د نوره به څونه اوبه مصرفوي خو دا خو د مځکې په بیخ کې د اوبه چې څه دي تاسو یې بې ځایه مصرفوئ سبا به داسې ورځ وي چې د څښلو اوبه به نه پیدا کېږي د څښلو یاره معلم صاحب ته خو چې زه چې همیشه چې تا وینم دغه نصیحتونه دي او بې ځایه خبرې دي ګوره چې وروره خلک زندګي وکړي وروره ته د ټول ولس سره د ټولو خلکو سره د ټولو افغانانو سره ټول بشر سره خیانت کوي که په کار دی وي استفاده وکړه که په کار دی نه یې ولې ټوله ورځ چلانوي دا برما ولې د سولر یې ورته لګولي دي یاره معلم صاحب دا خبرې مه کوه چې اعصاب به دې کار پرېږدي اعصاب مې کار نه پرېږدي خو زه د دولت نه غوښتنه کوم د دولت نه غوښتنه کوم څه شي غوښتنه چې په دغه سولرو باندې بندیز ولګوي په سولرو نو دغه خلک دغه پټي پوچي باندې اوبه کړي که ضرورت و متر دې ورته کېږدي خو داسې بې ځایه کار دې نه کوي پوه شې که نه اوس به بیا پته درته ولګېږي چې د یوې ډوډۍ نه څو پتیرې پیدا کېږي یاره معلم صاحب ته خوار شي دی او فساد جوړې خو ګورو چې دا د متر خبره بل ځای کې زیاده نه کېږي چې موږ ته به غټ جنجال جوړ کړي ورباندې